السلام علیکم، په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ بس. نن بیخي ډېره یو ښه ورځ ده، ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. نن د احمدالله د واده ورځ ده او تر هغه بیا ډېره جالبه خبره دا ده چې هغه ته مو یو کوچنی سرپرایز اماده کړی دی چې په واده کې بیا په ده باندې وینو. د یې موږ سره اوسه پر نه دي خبرې، حیران ټوله خبر دي. څنګه دی دا سرپرایز ته به په عرض یې ډېر زموږ د انډیوالانو به د ګردو ډېر خوښ سي او خدای چې بس تا ته خیر پېښوي، ستا سره یو مشکل جوړ ته څه پکې وایې په دا سرپرایز کې؟ دغه وایم چې انشاءالله ډېر به خوښ سي، خو بس ته یو چپلاخ سزا نه ماده کړه. کیسه په دې خاطر خرابه ده چې دوی سمې خبرې کړي چې ما خرابې خبرې کړي دي او خرابه کړې مې نه ده سمه. خیر انډیوالي د ډرۍ د ډېر عزت مې ورکړی دي، بیا په تاسو باندې هم وینم وینې په هغه وخت کې د خیر سره. اوس فلحال یو په عینو مینې کې زه دی مخته بابا دی روان دي، زه بل موټر به م راوباسو. بالانو د 12 بجې دي شاوخوا د غرمې د جمعې شپه ده. بالانو د کارونو وخت یو سلمانۍ ته ځغلي، بل یو دیګ میګ ځغلي او راځغلي، نو بیا به د خیر سره پر بل ځای سره غواړو. دا چیک پوینټ ته غونډو حسن الله جان راغلی شته په خیر یې خیریت دي که د شپه ورځ ښه په خیر دي؟ بیخي شکر دی الحمدلله. دغه موټر دی اوس م راوسي ګلپوشۍ ته، دغه زوم دی. څه کیسه ده وراره؟ اختر دی دا څنګه اختر دی؟ اختر دی د خیر سره اوس څه کیسه ده؟ نن دا اوس خلک دې ګره په تشویش کې اچولي دي. څه وایې؟ سرپرایز دی؟ نو زه به هم یو خبره درته وکړم. ما هم دا ښه دروند سرپرایز درته جوړ کړی دی. مبارک مننه، خیر اوسې. سرپرایز بیا ماښام د ښکاره کوم او د واواو د نیاز په وینا وایي د ده د لاسه کېدای شي وهل وخورې، نور نو بالا والله اعلم. ته ما وایه وروره؟ بس ما هم د وهلو شی اماده کړی و، ما چې په دا کیمره کې په تا ثبوت کړي چې ته ما نه وایه. وایم چې نه تشکیاو هغه بیا دی خوشحاله دی، نوبت یې دی، نوبت یې سو بالا. نو موږ راغلو فلحال یو د سلیمان دی د کوره سره، بیا به د دې ځای څخه ولاړ سو عینو مینې ته احمدالله جان سلمانۍ. موږ چې هر ځای ځو اول به د سلیماني کرده سو هو دا موږ پر نیک شګوم نیولی دی. نو بیا احمدالله جان سلمانۍ کې هغه به ښایسته کړو، ښایسته خو دی نه کې بیا نور ښایسته کړو، بالا به د ورځ سیستم برابر کړو، لا نور کارونه خلاص. هغسې ده دغسې د مشره د نن د یو چا سره عکس اخیستی و، بل چا ول دا دې ولې کړی دی. نو موږ دی را روان سره کم سوی دی الله دی مو را روان کړي. اوس د دوی کره بیا یو دلته وګورئ دا سره دا څه کیسه ده میره؟ دا چیرې دا څه کیسه ده؟ دا څه کیسه ده؟ زما هم سر ولاکه خلاصېږي، وروره سلماني ته یې راوستلم، د کوره سره یې وبستلم، وایي ما هم وکړه، ما مې وکړې، وریښتان یې راغوړ کړل. څه کیسه ده؟ والله هلته یې موټر هم ګلپوشه کوي. هغه موټر زه چلوم. هوټل ته هم خبر یو یا ګرده خبر کړي؟ ګرده خبر یو. ما ته سټیج هم راګلپوشه کړي دي. ګرده په دا شنو کالو کې خبر کړي دي. کیکې مو جوړ کړي دي. والله که چې څه موضوع ده کیکې جوړ کړي دي. خالي کړي دي، ما څنګه خالي کړم چې ما ته مولې خالي نه چې راکړي نو تا چې نه درکوو دغسې کیسه ده وروره. ناوله د کارونه شروع د دوی کره یو بل دایمي مېلمه هم پر لار دي، مېلمه د دوی کره راځي، دا ګرده کارونه هغه مېلمه ته کېږي. مېلمه ته به دونه ولاکه به دروسته موږ مېلمه ته دونه کارونه کړي وه لکه دوی چې کوي. د هغه مېلمه ته په هوټل کې ډوډۍ کېږي، وروره خلک یې راغوښتي دي، کالیګان څه وي دي. اوس نو د دوی کره مېلمه راځي، اوس نو د دوی کره مېلمه په سرایانو په ژوند مېلمه لیدلی دی. راغللو هوټل ته سپوږمۍ سالون، دا وینئ دلته ده، دلته ماښام واده دی، یاران ټوله دا چې دلې دي، دلته به څوک چې عکسونه واخلو، باره به بیا ځو د ورځ سیسټم به برابر کړو. روان شولو د دې ځای ځو د دوی کره. دی نو اوس دا موټر چلی، څه خبره است کوم موټر دی؟ دا کوم موټر دی؟ داسې تو ګورې په کوم موټر کې ناست دی. دا خوا به بیا دلته د زما پر ځای باندې دی ناست کې خپله چله. نو زه د خیره د دې کره د هغه ځای څخه به بیا ځو هغه بل کور ته، بیا د هغه ځای بېلته دلې راځو. بالا سرګردانه کارونه چې زموږ دلته عکسو ته راغلي وو، هغه سم نیمایي نه وه، بالا عکسونه پاته شوله، بالا بیا ورې عکسونه اخلو، بالا بیا ماښام دلې بیا عکسونه اخلو. السلام علیکم.
ماشاءالله ماشاءالله یاران دي. دا زوم دی. دا زوم دی بالا وای چابک لاړ سي د مخه مو پراته سي نو بالا روانېږي خواته بل کور ته بیا دغه ځای وراده بالا بیا ځو وصال خلک د وراره د زوم د موټر شاه نیسي او دلته د نیکي بله کم ناست یم د باندې کسي کوم خیر خلک د زوم د موټر شاه نیسي موږ یې مخ نیول دي موږ شاته کړي دي موږ بیا نیکي نامیان یو څنګه سلیمانه جي بیا اخی موږ یو دی نه دی نامې دا کوم چاته معلوم دا ورار لانه کو ما ته نه معلوم دي درځه وراره څنګه غلا کېږي راورسېدلو د دوی کره اوس دلته هغه د نکاح مراسمو د نور مراسم ټوله ترسره کړو بیا به د دې ځای څخه ولاړ هوټل او یارانو زوم مو کړ را رسولي دي د خیر سره دا زوم دی را روان دی راځئ وراره فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال فقهاء رضي الله تعالى عنهم ولا يجوز النكاح إلا بحضور لپاره د احمد الله د امین الله زوی دی سردار صالح محمد مسعود په دغه الفاظ مشهوره وسره په نکاح یې صحیح شرعي جازمي لازمي وکالتاً قبل کړی و ما دپاره د احمد الله وکالتاً قبل کړی و الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين حضرة آدم عليه الصلاة والسلام بحواء رضي الله صاد عنها مبارك بس بابا
نو د دې ځای کار به خلاص کړي نکاح مو وتړله نو ولاړو لکه زه د خیره سره اوس هوټل ته بیا به ورې په ښه راغلاس کې سره غواړو د خیره سره الله مو راوړي ټیک چې خپله ورځ دې در په یاد شوه عجبه را په یاد شوله 100% را په یاد شوله از ما تليفون از ما تليفون هوټل ته راورسېدلو او دغه شی هغه $40 والا شی په لاس کې دي یاران ټوله دغه دې ویني دلته ولاړ دي امادګي نیسي اتڼ ته نو اتڼ به هم کوو د خیره سره انشاءالله الرحمن اتڼ به هم کوو د خیره سره او بالا خو نو وخت دي زموږ د شراغلاس په شراغلاس کې به ولاړ دي د خیره سره انشاءالله اتڼ مو ولې څنګه اتڼ مې وکړ ما نه دی کړی په دکاسي کې یاره انګر د سټډیز په لپاره اتڼ باندې اتڼ یې وکړي خولیم را باندې راځي خولیم راځي کومه جو خولیا موږ پاک دا څو کیسونه ډېرې خولې دي درځي بالا شرغلاس ته ځانونه برابر کړي درځي څه بالا دلته کښېنه وي
هغه دا خبر پټ چې خپل واده ډېر خوشاله الله جمان برکت الله مشاعر خیر صح پلار ته الله مشاعر الله جمان برکت باندې سلام علیکم بالاخره زموږ نوبت راغلی د ډوډۍ اوس دا ده موږ ته په 4 نه پورې یوه مجمه پرته ده معنا وم په 1-2 نه پورې 2 مجمې پرتې دي دا په دې خاطر چې موږ ډېر ستړي شولو یاره زه په ویډیو باندې او دوی بلاک چې ما په موسپل کیمرامین وو ته بیا ولې ستړي شو ما کیک راوړي نو دا رقم خبرې دي دغه شان دي د ډوډۍ کوفته دغه دا روش دی او دا چرګ دی وریجې دي چکني دي مرچاک دي سلاته دي پیرني دي میوه ده دا ډوډۍ مو خوړل د خیر سره بالا به پر دغه مخامخ دیوال باندې پروګرام جوړ کو بیا په تاسو وینم وخت رالی د سرپرایز او هغه هم د دغه سړي په دې هیله چې زلت ونه خورم او ښکاره کوو په دغه پروجیکټر کې دغه پروجیکټر دی ویني دلته کنیکټ دی دغه پروجیکټر هم په یاران اکسسوریز کې پیدا کیږي خو خیر اوس موضوع د سرپرایز موږ به دغه ویډیو دلته په دې وګورو تاسو به زه د دې پک شروع واچوم هغه سرپرایز مو وکړئ خوښ سوره ډیر خوش مې شو ته خو چا نه په خبر کړی ما خو ډیر کنټرول کړی چې مال ته خبر نه شي هغه هم نه راکې او یقیني نه وم خبر او دغه نوم چې پوسوي وای دغه نشه خوان کې بیا مې هم عکس العمل نه بس الله دې ستاسو هم نو واده تر دغه مهاله پورې نه و واده خو مخته نور هم شته خو خیر بیا کوم بل شی کول بیا درته وایو نو پروګرام پر خلاصېدو کې یاران موړ دي په هغه لوړ ځای کې ناست دي په هغه لوړ ځای کې ناست دي هلته دې پروګرام جوړ دی او ما او الجان دی راتاکې د تازه هوا ته موږ کښېنو یو ګړی نو بالا پروګرام خلاص دی عزت جان هم راسره ناست دي بالا پروګرام خلاص شو د دوی د واده مبارک سي ستاسو کور ودان چې ویډیو هم در دا ځای وکتل د الله په امان خدای دې وکړي چې خوند پر اخیستی